محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مزدا لك ډېر دې زمانک شکر حي د دین مخکې دا خبره تیر شو چې الله رب العزت فرمایل چې کم خلق اغه زما دین پټي او د هغه د کامیابی اغلار چې هغه باندې قومونه عروج ته رسی کامیابی ته رسی نو هغه نظام د خلکو نه پټي چې کوم نظام باندې چې دینو انسان د کامیابی حقدار او مستحق ګرځي کوم نظام باندې چې الله پاک د ځمکې د خلافت تاج انسان ته ورپسې راځي هغه نظام پټي نو الله فرمایي چې دغه خلکو باندې لعنت دی نو چې الله په لعنت وي نو لاړ بس غرق شو خبره بیا خو بدی کې صفات نشو نو د دې آیات د لاندې ک سوچ وکي انسان او غور وکي نن د ټول دنیا مسلمانان حکومتونه اغي دې ته ندي تیار چې د الله نظام خلکو ته پیش کې او د الله نظام باندې عمل وکړي د قران نظام راولي په دنیا کې دې ته نه تیاری او دا د غیر دینو خلکو یو ډېر لوی مهنت او سوچ ته چې مسلمان هغه سوچ ته متیار او هغه سوچ ته مپره د کم سوچ چې د کامیابی ذریعہ ګرځي په کم نظام باندې چې مسلمان دنیا کې حکومتونه کړی دي چې دغه نظام نه دی بس خاموش پاتې شي دغه نه ان ټچ پاتې کا نو دغه تعلیم دغه خبره د مخ کې آیاتونو کې و اوس نننی آیاتونو کې تقریبا هغه سره ملتا جلتا خبره فرمایي الله فرمایي چې ټیک ته تاسو خو زمان نظام نه قبلوي خو ګوره کداغه سی بی دینه د دنیا نه لاړې بیمانه د دنیا نه لاړې کافر د دنیا نه لاړې نو بیا دې ګوره د الله لعنت بم پتاي د فرشتو لعنت بم پتاي د ټول خلقو لعنت په پتا باندې او بیا به یو داسې عذاب ته به زولېګم چې هغه عذاب نه بتن نه بیا خلاصيږي او نه به داغه بیا تا باندې سپکول شي چې هر کله ته د بیمانه په حالت کې د بغیر ایمان نه دنیا نه رسخت شوی د الله په د دین د دشمنه په شکل کې رسخت شوی انسان غوړي بیا به د حشر ډیر خراب ځکه چې انسان چې الله پیدا کړ دی نو د دې د پاره چې انی جاعل فی الارض خلیفہ رومنی انسان ته دا وی چې ته غوړې ما د ځمکه حکمران پیدا کړ دا تمام خلق سکه تمام مخلوقات چې دي دا به ګورستا خادمانی دا بستا غلامانی خو ته به زما غلام یا ابن آدم خلقت الاشیاء لك وخلقتك لی وی اے د آدم زویا تا تم می ما تم می بل تم می اے بنی آدم دا هر سم استا د خدمت لپاره پیدا کړی وخلقتك لی او ته مې د ځان لپاره پیدا کړ کته صحیح مانو کې زما تابعدار شوي ته صحیح مانو کې زما بنده شوي نو ګوره دا هر سبب یا ستا خدمت کوي او دا دنیا تاریخ په دې باندې تقریبا د 500 سال پورې نبی علیہ السلام د زمانې نه راواخله 500 سال پورې تقریبا په دنیا باندې د مسلمانانو یو مضبوط حکومت و د نیمه دنیا نه سیوا تقریبا داس یو وخت راغی خاص کر د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت یا دا غینه پس
چې د نیمې دنیا نه سیوا د مسلمانانو حکومت خو حکومت یې داسې و چې غیر دینو خلکو به د دې د مسلمانانو هغه ګستاخي او بېادبي او دغه څه کوي چې هغه نوم هم د دې نشو اخیستی په بېادبۍ سره. نن چې کوم دی په ډنمارک کې د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي وشو، پلاني وطن کو شو، پلاني وطن کو شو. دا خو هغې نن د مسلمان غیرت چیلنج کوي چې مسلمان بې غیرته شو، دنه خپل دین پاتې شوی دی. نو دلته خلک په جلسې او جلوسونه او دغه په دغه هېڅ هم نه کېږي. هغې وایي چې هر کله مسلمان خپل نظام لاس کې نه دی اخیستی نو دې په مونږ غلبه نشي کولی، ځکه چې دغه یو داسې نظام دی چې دې باندې به د پروردګار ویلی دی چې ګوره دا ستا د خلافت او د حکمرانۍ نظام ما درولېږه، او که د دې نه دې روګرداني وکړه، د دې نه دې بې پروایي وکړه، نو بیا به ته مغلوب او غیبه بیا غالبي. نو الله فرمایي انسان ما سره کلک تعلق جوړ کا، زما قرآن باندې ایمان راوړه، زما پیغمبر ومنه، زما ذات ومنه. هسې نه چې ګورې داسې حال کې د دنیا نه رخصت شي چې ته زما په دشمنۍ کې د دنیا نه رخصت شوې، زما د پیغمبر په محبوب علیه السلام په دشمنۍ کې رخصت شوې، زما د مبارک کتاب په دشمنۍ کې رخصت شوې، بیا به د حالات چې دی نو هغه ډېر بل شاني. او اخري آیات کې بیا الله فرمایي چې انسانه دا په کولو وګونه ووره چې ستا معبود چې دی اګورې یو دی، اګورې دوه نه دي، اګورې په سوونو نه دي، اګورې په زرګونو نه دي، هغه نه لات دی نه منات دی نه عزا دی. ستا معبود دا ذهن کې واچوه. الله فرمایي چې انسان اګورې زمانه علاوه ستا بل رب نشته. نو که ته د خپل رب سره د تعلق ښه که خو ته به کامیابې، او که خراب دی که نو ستا به ناکامیه. ان الذین کفروا، بشک هغه کسان چې هغې کافران دي، کافران لومبې د تباهۍ سیز خو کفر دی او لومبې د کامیابۍ سیز ایمان دی. ځکه چې د کامیابۍ دیرې ته انسان را داخلیږي نو په ایمان به را داخلیږي. چې ایمان نی نو که دی هر څومره مطلب دا دی چې دی ځان ته کامیاب وي خو الله درته ناکامه وي، الله درته ناکامه وي. دا مونږ چې نن کوم ترقي یافته ملکونه وینو چې یاره ډېر ترقي یافته دي، د هغې اندرون ژوند که تاسو وکته نو ډېر زیات هغې یو بې سکونۍ او بې اطمینانۍ سره دا خپل ژوند د هغې تېرېږي. اوس هم په دنیا کې داسې ملکونه شته چې هغې باقاعده یو سړی وایي چې زه خودکشي کوم او ځان مړ کوم، نو هلته به خپل نوم ولیکي، هغې به وله بیا ټایم ورکي او په هغه ټایم باندې بیا چې کوم دی نو هغه خپل کار به ورسره وکړي. اصل خوشحالي خو د زړه خوشحالي ده. که انسان ته بالفرض پیسې هم ډېري، دولت هم ډېر دی، خوراک هم ډېر دی، خو چې د ده زړه به مطمئن نه دی او زړه خوشحاله نه دی نو په دولت به دې څه وکړي؟ د قرآن په نظام کې، د الله په ذکر کې، د الله په یاد کې دی کې الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار واورئ چې د زړه اطمینان چې دی دا د الله په ذکر کې، د الله په یادو کې دی، د الله په دین کې دی، د الله په کتاب کې. لومبې د ناکامۍ او د تباهۍ څیز خو هغه دی چې انسان خدای دې نه کړي کافر لاړ د دنیا نه، وماتو او دی مړه شو، کافر دی او د کفر په حالت کې، د الله دشمن دی او د دشمنۍ په حالت کې، د پیغمبر دشمن دی او د دشمنۍ په حالت کې، د قرآن دشمن دی او د دشمنۍ په حالت کې، وماتو دی مړه شو وهم کفار نو دی کافران د کفر. ځکه چې بس بیا خو پکې څه پاتې نشو. اولئک دغه کسان چې دي علیهم په دې باندې لعنت الله، لعنت د الله دی، والملائکة د ټولو فرشتو، والناس اجمعین او د ټولو خلقو، د ټولو خلقو لعنت دی چې د کفر په حالت کې، د بېدینۍ په حالت کې، د الله او د الله د پیغمبر د دشمنۍ په حالت کې لاړ. نو که یو انسان ځان ته مسلمان ویه خو دی د الله د دین دشمن دی، د الله دین نه خوښوي، د الله نظام نه خوښوي، نو به دین د هغې ملګری شو که نه دی هم هغې سره یې چې د الله د نظام دشمن دی، د الله د کتاب دشمن دی، د الله دین نه خوښوي، په ملک دغه نظام نه خوښوي، نو دین چې کم دی بس ملګری شو. خالدین فیها، دغه کافران به همیشه وي په دغه جهنم کې. لا یخفف عنهم العذاب، نه بس سپکولی د دین عذاب، ولا هم ینظرون، او نه به دې ته مهلت ورکولی شي. په دنیا کې خو انسان ته سهالت راشي، یاره مال لږ ټایم راکه، لږ مهلت راکه، زه خیر دی زه به بیا داسې
لیکن خو بیا فرمایي چې انسان یو ځل د مرګ په دې پول باندې ورپورې وځي نو بس بیا پکې مهلت نشته، بیا ټیم نشته، بس بیا هو کشیر نو ګیري، بس بیا به ګیر شي. و الهکم معبود ستاسو الہ واحد معبود یو دی. الله فرمایي ورس معبود یو دی. نو اسه نه چې زمانه علاوه د بل چا نه د خیر او د شر تمه شروع کې، نه نه نه، کار کول والا الله دی، ټول مشکلات حل کول والا الله دی. لا اله الا هو، نشته د لایق د عبادت هیڅوک الا هو غیر د هغه ذات نه، الا هو غیر د هغه ذات نه. الرحمن چې به حد مهربان دی، الرحیم او ډیر زیات رحم کوونکی دی. ودا آیات کریمه دا د قرآن حکیم په عظیم ترین آیاتون ندی. د دې آیات درې حصې دي او په درې وانو حصو کې چې کوم دی یو عجیبه غونته تعلیم دی. لومړنۍ ټوکړه کې و الهکم الہ واحد، دا الله د وحدانیت ثبوت دی، دا الله د یووالي ثبوت دی. او لا اله الا هو کې بیا د شرک تردید دی چې انسان وګوره بل نشته، بل معبود نشته، لا معبود الا الله، لا مطلوب الا الله، لا مقصود الا الله، بل نشته. د دې وجه نه بزرگان عظام دې تاغي نفي اثبات وي، لا اله الا الله، لا اله الا. د دې تعلیم ډیر زیات ورکوي. رومنه شروع وي د دینه، د دې خپل هغه د تعلیم طریقې کار دی، هغه باقاعده د دې تعلیم مرکې چې د لا اله الا الله ورد ډیر زیات کوي. د لا اله الا الله ورد سره د انسان د مخلوق نه هغه عقیده رو ختمي، هغه یقین ته ختميږي او د الله په ذات یقین مضبوطيږي. څومره چې د لا اله الا الله ورد ډیر وي نو دونه به د الله په ذات باندې یقین مضبوطيږي او د مخلوق نه به اعتماد او یقین ختميږي. نو د دویمه حصہ د آیات کې لا اله الا الله کې د شرک تردید دی. او بیا الرحمن الرحیم اوس دې کې چې کوم دې دلایل ذکر کړي دا دوانو دلیل دی چې ولې نو دلیل دا چې به حد مهربان دی، به حد رحم کوونکی دی. ته ګوره نه انسانه کم یو شیز باندې تاسو داسې لاس تک دی چې ودا د الله نه علاوه مال بل څوک راکې اعوذ بالله. داسې په کائناتو کې یو شیز ته خالص چې هغه د الله نه علاوه تعالی بل څوک درکې نشته داسې ذات. ټیک تا یو ذریعہ او یو سبب سره بتا ته د چا په لاس ملاویږي، خو بنیادی طور د هر یو شیز پیدا کوونکی الله دی. که الله هغه شیز نه پیدا کول تعالی بل څوک که بل فرض مالا حکومت پیسې راکې تنخواه را لراکې نو خدا هم چې کم دی دا ټول نظام الله ما ته نه روان کړ. ما زه چې کم دی صحت راک، مال تعلیم راک، مال نوکری راکړه، ما ته اسباب ټول برابر کړه. نو ورکون کې د هر یو نعمت الله دی. نو د دریوانو آیات په دریو حصو کې لومبي کې د الله وحدانیت، دویم کې د الله د شرک چې کم دی نفی ده، او دویم کې بیا چې کم دی دریم حصہ کې بیا هغه په دې باندې گویا کې هغه دلیل ذکر کوي چې انسان غوړي د الله رحمت ډیر زیات چې دین هغه وسی دی. انسان خپل وجود ته چې کم دی سوچ وکا، خپل بقا ته سوچ وکا، خپل نشو نعمت ته سوچ وکا، خپل آرام او راحت ته سوچ وکا. نور نو آیا د دین علاوه بل معبود هم داسې شته چې دا ټول شیزونه تعالی درکې نشتا. نو دې کې گویا کې د عقیده هغه مضبوطواله دی. ترجمه د خالق ان الذين بشکها کسان کفروا چې کافران دي و ماتوا او دي مړو شو وهم کفار پدا سے حال کې چې دي کافرانو اولئک دا کسان چې دي علیهم لعنت الله پدی مان دي لعنت د الله دي والملائکه او د فرشتو والناس اجمعین او د ټولو خلقو خالدین فیها همیشه به دي پدې کې لا يخفف عنهم العذاب نبس سپکول د دین عذاب ولا هم ينظرون او نبدی ته مهلت ورکول شي. و الهکم او معبود تاسو الہ واحد معبود یو دی، لا اله نشته د لایق د عبادت هیڅوک الا هو غیر د هغه ذات نه. الرحمن الرحیم به حد مهربان دی او ډیر زیات رحم کوونکی دی. صدق الله العظیم. ان الله ملائکته یصلون علی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا اللهم امين الحمد لله اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم.
अल्लाहुम्मा नसरना वंसुर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फरिज कुरूबना व कुरूबल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा ग़फिर लना व ग़फिर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह, खुदा पाक हम खुशहाल है।